په الله عزوجل باندې دروغ ویلو. ډېر تاسو وګورئ مسایلی نه ثبوت په قرآن کې شته، نه ثبوت په احادیثو کې شته، نه ثبوت د صحابه کرامو نشته، نه تابعینو نه تبع تابعینو نه، لیکن دوی وایي چې دا خو دین دی. دی په بمبړي کې کوي، دا به په ژوندي کې کوي، دا به په تجارت کې کوي، دا به په نورو مسایلو کې کوي. وې دې کې دا دین دی، الله عزوجل ویلی دی. نو هغه مسله چې قرآن نه دی ویلی، یو سړي رب العالمین له منسوب کړه، په رب العالمین باندې افترا وکړه، په الله عزوجل باندې دروغ وتړله. قرآن په دې باندې تصریح کړي چې دې انسان له الله عزوجل غضب متوجه شو. دا وجه راغی. عمر بن خطاب څه ویلي؟ وی اصل کې دا مسائل دی يهودو په باره کې راغلي دي، خو ګوره موږ تاسو مراد کې دي شو. کنز العمال دی دویم جلد کې اولنې مصداق به هغه وی، اولنې مسله به د هغوی سره متوجه، خو لیکن د هغوی دپاره تخصیص دلیل نه دی موجود، حکم د دې آیات عام دی. بل سبب چې د الله عزوجل غضب د انسان لپاره جلبېږي، د الله عزوجل غصه د انسان له ورباندې راځي. المحاجه معنا د الله د توحید په باره کې د خلکو سره جنجال، د خلکو عظمتونه تشریح کول. یاره دا خو داسې انسانو چې په دیوال باندې به بطور مثال سور شو، حرکت به ورکې روان بشو، او دا به دا رقم ته او ده به دومره منځونه کړي دي، په یو وخت په باندې 15 پارې ویلې دي، په بل وخت په ودرېدي بیا 15 ویلې، 40 کاله ماخوستان په اودس باندې د سهار مونځ کړی دی، دی کړی دی هغه کړی، 40 غنټې بله خبره به نه وي. همدقه خبره به دې ځای کې دا تصریح کوي چې د مخلوق، د یو عالم، د یو قوم، د یو تنظیم، د یو رهبره د هغې عظمت د خلکو په زړه کې وردنه نه کوه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا ماته کړې ده او دا هم رد کړې ده. تاسو چې کله په یو مجلس کې کښېنئ د الله او د الله د رسول عظمت ذکر کوي. الله عزوجل ډېر انتهایی لوی ذات دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دومره خیرونه دي، د صحابو په تابعدارۍ کې دا مسله ده. دا به رامنډه کې یاره پلانې هغه 40 کاله د ماخوستن په اوداسه باندې د سهار مونځ کړی دی، خچوۍ کې موت علیه پکې څه کله به ته رامنډه کې چې یوه شپه کې ټول ختم وکړې په دې طریقه باندې په داخل حرم کې یو وخت به اوچته کړې وه 15 پارې ویلې، بل وخت به اوچته کړه 15 پارې ویلې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو فرمایي صلوا کما رأیتمونی اصلي، داسې مونځ وکړئ لکه څنګه چې مونځ زه کوم. په احادیثو کې راغلي پیغمبر چېرته داسې مونځ کړی دی. نو همیشه د مخلوق عظمت چې یو سړی خلکو له په دې زړه کې وردننه کوي، ور وړاندې کوي، ته پوه شه په دې خبره باندې چې دقه انسان باندې د الله عزوجل قهر راغی.